چا په مخ دانی وي یا په بدن باندې دانی وي نو د هغې د صفایي د ځینو خلکو غاښونه وینه ځي یا د ورونه وینه ځي چې څومره بدبو وي هغه هم ختموي او د خولې صفایي لپاره یا د کومو خلکو موت السر وي خولې پخه وي خلک غواړي چې موږ د خپل عمر نه کم ښکاره شو امپټس نه یعنې ترخون نه بدبو ځي ډېر زیاته خوله پرې راځي او ډېر خلکو د خپو نه بدبو ځي اکثر جرابې واچوي په ژمي کې لاس چاودي وي یا پوندې چاودي د چاودو پوندو لپاره خلک غواړي چې یاره زموږ د سکین ټایټ شي یعنې هغې کې د چون ختم شي او موږ د خپل عمر نه کم ښکاره شو کومو خلکو خولې نه بدبو ځي السلام علیکم خاورۍ کمې ته چې اردو کې پټکړې وایي دا یو قدرتي مالګه ده او د ځمکې نه راوځي خو د انساني صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې لري ګورې په لومبي نمبر باندې د سکین دپاره یعنې د انسان د سرمن چې څومره بیماریانې وي مسلې وي نو په هغې کې دا په مختلف دوایانو کې او په ټوټکو کې استعمالیږي سکین باندې زخم وي او هغې نه وینه بهیږي نو د وینې ودرولو دپاره د خاورۍ استعمال بهترین دی ځکه چې دا انټي بیکټیریل دی جراثیم کش دی او وینه ودروي یعنې څه نقصان خو یې نشته دی او فایدې ډېره زیاته ده زخمونو دپاره کوم ځای کې زخم وي د زخم نه وینه ودرول دغسې د چا په مخ دانې وي یا په بدن باندې دانې وي نو د هغې د صفایي لپاره هم خاورۍ استعمال کیږي اکثر خلک شیو وکړي حجامت وکړي نو کټ ولګي نو چې کوم ځای نه کټ ولګي نو په هغې باندې تاسو چې خاورۍ ولګوئ نو هغې نه وینه ودرېږي او هغه زخم هم نه خرابېږي یاره ځینو خلکو غاښونو نه وینه ځي یا د ورو نه وینه ځي نو د غاښونو یا د ورو نه چې وینه ځي نو هغې لپاره د خاورۍ استعمال بهتر دی وینه ودرېږي ورسره بل دا قدرتي انټي بیکټیریل دی نو د خولې بدبو ختموي یعنې د خولې چې څومره بدبو وي هغه هم ختموي او د خولې صفایي لپاره یا د کومو خلکو موت السر وي خولې پخه وي نو هغې لپاره هم د خاورۍ استعمال کولی شي یا کوم خلک غواړي چې موږ د خپل عمر نه کم ښکاره شو نو هغې لپاره د خاورۍ یو ټوټکه راغله ستاسو ته ښیم ویډیو تر اخیر وګورئ تاسو به انشاءالله هغې نه ډېر زیاته فایده وشي هغې سره به مو سکین ټایټ شي سکین به چې دی هغه جوریا چې کوم وي هغه چون چې کوم وي هغه ختم شي یا فرکلز چې ورته وایي هغه ختم شي انشاءالله دغسې د خاورۍ استعمال چې کوم دی تاسو ما وایي انټي بیکټیریل دی نو کوم دی نه چې بدبو ځي هغې لپاره دا بهتر دی چا امپټس نه یعنې ترخون نه بدبو ځي ډېر زیاته خوله پرې راځي او بدبو ځي نو د خاورۍ استعمال سره هغه بدبو ختمیږي دغسې د چا بدن نه ډېر زیاته خوله ځي ترخون نه خوله ځي نو په هغه ځای چې خاورۍ ولګوي نو خوله به هم بنده شي او بدبو هم ختمه شي د ترخونو بدبو لپاره خاورۍ استعمال کولی شي د خولې بدبو ختمولو لپاره خاورۍ استعمال کولی شي د چا لاس چاودي وي یا پوندې چاودي د چاودو پوندو لپاره هم د خاورۍ استعمال بهترین دی هغې سره صفایي هم کیږي او چاودي هم ختمیږي نو د خاورۍ استعمال طریقه څنګه ده هغه ستاسو ته ښیم خو لومبی دې کې څه احتیاط پکار دی چې خو ډېر زیات مقدار کې باندې استعمالوئ بل چې چا سکین الرجي وي نو الرجي مریضان دي هم نه استعمالوي او په خوراک کې د دې احتیاط دې کوي لکه دا د خوراک دپاره استعمالېدی شو او یو خاص مقدار سره نسخو مطابق نو خوراک کې به تاسو احتیاط کوئ ځکه چې د دې مضر اثرات بیا کېدی شي تاسو لپاره کم خلک غواړي چې یاره زموږ د سکین ټایټ شي یعنې هغې کې د چون ختم شي او موږ د خپل عمر نه کم ښکاره شو نو یې لپاره د خاورۍ استعمال داسې دی چې تاسو به د خاورۍ پاوډر واخلئ یو 2 ګټکي خاورۍ به واخلئ او به پاوډر کوئ چې بالکل نري پاوډر شي هغې کې به ارګ ګلاب مکس کوئ یو پیسټ پتې جوړ کړئ او هغه په مخ باندې ولګوئ یو 20 منټه به یې پرېږدئ چې اوچ شي نو هغه بیا وینځئ نه او په لاس باندې ومږئ او مږلو سره به هغه پاوډر چې کوم وي هغه به هغه مخ نه لر کوئ د شپې به دا تاسو وکئ او سهار چې بیا راپاسئ بیا په صابون باندې مخ ووینځئ دې سره به انشاءالله ستاسو سکین چې کوم دی د مخ سرمن به ټایټ شي سخت به شي مزیداره به شي چاودو پوندو باندې یا په کوم دی کې زخمونه وي دانې وي نو هغې باندې هم دغه نسخه تاسو اپلای کولی شئ د خاورۍ پاوډر او پکې ارګ ګلاب دا مکس کوئ هغې نه پیسټ جوړوئ او هغه په چاودو پوندو لګوئ یا په کوم ځای کې دانې وي کوم ځای کې زخم خرابوي په هغې تاسو دا لګولی شئ انشاءالله تاسو به ډېر زیاته فایده کېږي د کومو خلکو خولې نه بدبو ځي نو هغې لپاره د خاورۍ استعمال داسې دی چې په تړمو اوبو کې به لږه خاورۍ واچوئ حل به یې کوئ او چې حل شي هغه اوبو باندې به غړغړۍ وکئ خوله کې به هغه اوبه واچوئ لږ ساعت پرې وساتئ او بیا به یې ګزار کوئ توی به کوئ یو څو منټه باندې دا عمل کوئ تاسو انشاءالله سهار ماښام نو د خولې چې څومره جراثیم وي به مړه شي د خولې نه بدبو هم ختمه شي سوزش شي یا چې کوم زخمونه هغه هم ټیک شي بل د دې څه مضر اثرات نشته قدرتي څیز دی خامخا استعمال کوئ او دغه فایدې ترې واخلئ امید دی ستاسو په دا ویډیو خوښه شوي دغسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي ډېره مننه زما را دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي امین الله حافظ